د استنادي دیوالونو پلچکونو او ویالو رغولو پروژې چې $1,83,000 لګښت پرې راځي د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. نننۍ پروژې چې د لیزر شرکت لخوا څخه د میدان وردګ د چک ولسوالۍ سیمو ته راوړل شوي دي، دا تقریبا 215 واړه بندونه او استنادي دیوالونه او پلچکونه دا دي او یو 200 متره لوی دیوال ده چې د خلکو لپاره به دا جوړیږي او په دې باندې څه د پاسه $1,38,000 بودیجه مصرفیږي او په دې کې به 2,200 مستقیما خلک ګټه اخلي. نو چک ولسوالۍ یوه غرنۍ ساحه ده، په دې کې سیلابونه ډېر راځي، استنادي دیوالو ته ډېر ضرورت دی. څومره چې موږ په دې ساحه کې اوسېدلي یو، ساحه هم کتلې دي، نو اشد ضرورت دی. خلک د سیلابونه ډېر متضرر شوي مخکې او اوس هم متضرر کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د یادو پروژو پیلېدو ته د چک ولسوالۍ اوسېدونکي خوښ دي، خو وایي په نوموړې ولسوالۍ کې د سختو جګړو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، کورونه او عامل منفعه ځایونه ټول ویجاړ شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې دلته د بیا رغونې نورې پروژې هم راوړي. دغه ځمکې ډېرې د موږ منطقه ډېره سیل لري، په دغه بندونه موږ ته جوړ شي، دا د سیل مخه ونیول شي. یاره دلته خو د 10 کاله مخکې داسې شی نه دي شوي. موږ ته غټ خدمت د موږ دا دی چې دغه د موږ فابریکه ده د چک بند. دا فابریکه موږ ته ډېره ضرور ده، نیمه جوړه شوې، هغه ماشینونه یې وروړي په کچې کېښول شي او دغه کار وشي، د خلکو ته برق ورکړل شي. که څه هم د اسلامي امارت له راتګ سره چک ولسوالۍ ته د مسؤلینو پام وراوښتی، خو په دغه ولسوالۍ کې د برېښنا فابریکه له کلونو راهیسې ویجاړه پرته ده چې څو ځله یې د حکومتونو له لوري د رغېدو خبرې شوي دي او تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.